روایتونو کې راځي وای د قیامت په ورځ به یو انسان وي دته به عملنامه ورکړل شي دی به خپل عملنامه کې ګوري حساب کتاب به ټول متفاوتي تر ده چې د څه عملونه کړي په دنیا کې دی به شکایت وکړي چې د عملنامه کې د شي زمانه د بل چا ده ځکه ما خو ډېر عبادتونه کړي ما خو ډېر نیک عملونه کړي لمونځونه مې کړي صدقې مې ورکړې وې یا الله د زما عملونه څه شو دلته خو نه دی لیکل شوي دلته خو نشته دا خو متفاوت حساب دی ورته وبه ویل شي چې ستا عملونه ټول بل چاته ورکړل شو ته په الله باندې شک مه کوه چې حساب کتاب به غلط دي بلکې دغه عملونه چې تا کړي هغه غیبت چې د فلاني کړی هغه ته ستا عملونه ورکړل شو دغه خلکو په آبرو عزت کې چې د خبرې کړې وي هغوی ته ترې ستا عملونه ورکړل شو موږ تاسې ډېر داسې روایتونه او حدیثونه لرو چې پکې راغلي په قیامت کې به ځینې انسانان ودرول شي مخکې له دې چې جنت ته ځي دلته به ودرول شي ورته وبه ویل شي چې خپلو منځونو کې حساب وکړئ کومو انسانانو چې له نورو سره زور زیاتی کړی د غیبت یې کړی دی د چا حق یې خوړلی دی هر انسان ته به د هغه له نیکیو نیکي ورکړل شي بالاخره به د انسان مفلس پاتې شي هیڅ نیکي به نه لري دته چې د عملنامه ورکول کېږي دی به حیران چې د عملونه مې څه شو دومره زحمتونه مې ایستلي اوس پکې هېڅ نشته دته به وویل شي چې د فلاني غیبت دې کړی دومره حساب دی د عملونو هغه ته انتقال شو ځکه دا حق دی د بنده که ته په دنیا نه ورکې د انسانانو حقونه په قیامت کې الله پاکستان اخلي او هغه ته ورکوي پام کوه چې د خلکو دپاره د الله عبادت ونه کړي په دې معنی چې ته په دنیا کې ستړی عبادتونه کې لمونځونه کې صدقې ورکې زکات ورکې حج او نور عبادتونه کې خو قیامت کې به دا ټول بل چاته انتقالیږي عمر ابن عبدالعزیز یوه ورځ له خپلو ملګرو سره ناست د مسلمانانو خلیفه له خلکو نه پوښتنه وکړه چې احمق انسان څوک دی یو چا ورته ویل بل چا ویل یو کس پکې ویل چې احمق انسان دا دی چې مثلا فلانه شرایط ولري هغه ویل تر دې هم احمق انسان هغه دی چې د نورو خلکو لپاره خپل آخرت خرابوي یعنی ګناه دی کوي ګناه سبب برابري بل څه ګناه کوي هغه پکې دومره دغه نه وي ګناهګاره لکه دا مسبب چې د خپله د انسان چې ورته لاره برابري دا وایي تر ټولو احمق انسان دی چې د نورو دپاره د نورو د دنیا دپاره د نورو دا مې ملګری دی صبر چې خفه نه شي راځه دا ګناه ورسره وکړه د ملګري د خوشحالۍ د ملګري د خفګان دپاره ته خپل آخرت خرابې داسې انسانان وایي چې تر ټولو ډېر ناپوه او احمق